دا د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریاتو پښتو څانګې आवाज دی. ستاسو په درانه خدمت کې نن د یو خصوصي جایزه راپورټ سره حاضر یو. دا د ریډیو پاکستان بارانو نشریاتو پښتو څانګې کال 2021 پروګرامونو کلیزا جاج راپورټ. لیک تحقیق او आवाज سردار یوسفزی، پروډوسر محمد امین بنگش. دا خصوصي جاج راپورټ ستاسو په خدمت کې د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریاتو پښتو څانګې له طرفه وړاندې کول شي. ریډیو پاکستان په هر دور کې د خپل اوریدونکو د پاره رنگ خوندور ګټور علمی معلوماتي ادبي کلتوري او کامي پروګرامونه وړاندې کوي. د ایکسټرنل سرویس پښتو څانګې اوریدونکو د پاره دا ډیره د نیکمرغۍ خبره ده چې کال 2021 نه د دې څانګې مشر پروډوسر محمد امین بنگش دلته د پروګرامونو مختلفې سلسلې شروع کړې. ټول کال دغه پروګرامونه فعال وساتل شول او د سره د دې پروګرامونو په اعلی معیار هم خاص نظر وساتل شو. دلته د کال 2021 جاج راپورټ کې په دغه پروګرامونو رڼا اچول شي. ایکسټرنل سرویس پښتو څانګه پاک افغان تعلقاتو په حق له هم پښتانه اوریدونکو خبر ساتي. د افغان کشالې په حق له د افغانانو رونو لاس امداد، د افغانستان امن سوکالۍ لپاره د پاکستان کار او زیار عملی کوششونه او اقدامات بیان کړی شوي دي. پاکستان مدام افغان اولس سره په اره سخته لحظه کې ټینګ ولاړ پاتې دی. په دې غرض ایکسټرنل سرویس پښتو څانګه هم خپل کردار تر سره کوي او خپل اوریدونکو با خبر ساتلو د پاره د افغانستان په حق له خصوصي خبرونه او خبرونه وړاندې کوي. پروګرام د ځوانانو محفل. د بارانو نشریاتو پښتو څانګې مشر پروډوسر محمد امین بنگش د کال 2021 آغاز کې پروګرام د ځوانانو محفل په دې غرض په نوي انداز کې روان کو چې پښتنو ځوانانو پیغلو کې پټ صلاحیتونه را برسېره کړي شي. د هغه پښتنو ځوانانو پیغلو صلاحیتونه د دې پروګرام د لارې پړډاګه کړي شي څوک چې د ژوند بیلو مدونو کې د خپل توان صلاحیت په زور مخ په وړاندې تللی دي. د کال 2021 دوران د ځوانانو محفل نومې پروګرام کې د هغه ځوانانو او پیغلو حوصله افزایي وکړې شوه څوک چې د راتلونکي ځوان کول لپاره غوره مثالونه ګرځېدلي دي. د پروګرام کې د ځوان لیکوال، ځوان وکیل، ځوان سندرغاړي، ځوان ماهر تعلیم مرکه وړاندې کړی شوی دي. مټی دی طاقت مو دې دا وی خو بیدار زلمی خدای بریالی کړي دا چینار زلمی کرکل ټوپک کوي مینه د قلم کوي دا ډیوې د علم دی جهل نه وزار زلمی خدای خوارزار نشي تل یې بریالی لرا ګران په یوسفزی سردار دا د کام غمخوار زلمی. کال 2021 کلیزه پروګرامونو کې پروډوسر محمد امین بنگش ته د خبره خاص خیال ساتلی دی چې د پښتنو نارینو سره د پښتنو میرمنو برابر نمائندګي او ساتلی شي، د دوی ډاډګیرنه وکړي شي. په دې غرض پروګرام ادبي محفل، زلند ستوري، د ځوانانو محفل او داسې نور خصوصي خبرونو کې د پښتنو میرمنو خدماتو، کارنامو او ستړیاو تذکرو ته اولیت ورکړی شوی دی. د پښتونخوا تاریخي سیمې قدرمنې پیغلې لري ځانګړي کردارونه. دا پتمنې پیغلې پښتنې پیغلې نوي دور کې پرواز کوي، قلم د لارې مقابله د غیر غماس کوي. چرته خبره که د لوبو د سنگر راځي الته به ذکر مو د پیغلو برابر راځي. دوی مشري کولی شي، دوی په سیاست پوهیږي، دوی د اولس په مسالو او په خدمت پوهیږي. د یوسفزی سردار شیرونه احترام د جنو هم د نړۍ وګڼي دغه یو پیغام د جنو.
کال 2021 دوران پروګرامونو کې گاونډي ملکونو په حق لا پروګرامونو خبرونو او تبصرو ته هم خاص پاملرنه شوې ده په غیر قانوني توګه د بھارت قبضې لاندې کشمیر کې د انتها پسند هندو برامن زور ظلم نړۍ ته په ډاګه کړی شوی دی په دې حق لا کشمیر اپډیټ د لارې په بیګونه کشمیریانو بھارتي زور ظلم او د دوی د بشري حقوقو په جار خلاف ورزه نړۍ ته په ډاګه کړی شوی دی کشمیریانو سره د یووالي او خواخوږۍ څرګندونه کولی شي خوشحال خټک وایي ادب چینوي په سپینو تور کې عزت بنوي په هغه کور کې او یا بیا ایوب صابر وایي معتبر زکه غنلی شي دنیا کې هر شاعر وی محافظ د خپل جبه کچري مونږ د کال 2021 جاج راپورټ مطابق د پښتو سانګې د پروګرامونو خبره کوو نو مونږ ته پدې کې پروګرام ادبي محفل یو کامیاب پروګرام په نظر راځي ادب د ژوند آکاس دی او هم د دې په ذریعہ انسان د ژوند خو بد پیژني د ایکسټرنل سرویس ادبي محفل نومي پروګرام عنوان لاندې سترو پښتنو شاعرانو ادیبانو سره مرکه شوی دي اوریدونکو ته دا موقع په لاس ورکړی شوی دا چې هغوی د پښتو ادب نامتو شاعران او پیژني داغي کار او زیار ورته پډاګه شي او داغي د چاپ کتابونو نه خبر شي د سره سره داغي د شاعرۍ د رنگ نه هم خوند او مزه واخلي د پروګرام کې په مختلفو موقعو باندې د پښتو مشاعرې تابع شوي چې پکې د پښتو ادب سترې نامې لکه پروفیسر عباسین یوسفزي ډاکټر انیب خلیل ډاکټر عبدالله جان عابد ډاکټر زبیر اسرت د ریډیو پاکستان او ادب کلچر لوی نامه لایق زاده لایق د مارګلې لمن کې د پښتو ادب لوی خادم د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد بانی سیکریټری جنرال اقبال حسین ابکار او دغه سوسایټي بانی مشر ممری شفق عبدالحمید زاهد خورشید ابن لبید او داسې نورو نامتو شاعرانو برخه اخیستې ده په دې پروګرام کې د پښتنو شاعرانو ادیبانو خويندو ادبي خدمات هم په نظر کې ساتلي شوي دي د پښتنو شاعرانو ادیبانو په ژوند خصوصي پروګرامونه وړاندې کړي شوي داغي د چاپ کتابونو داغي د شاعرۍ په حواله سره اوریدونکو ته ګټور معلومات ورکړي شوي پروګرام ادبي محفل د پښتو ژبې ادب زده کوونکو د پاره هم ډیر زیات مهم دی په دې پروګرام کې د ادبي اصناف په حواله سره هم وخت په وخت ګټور معلومات ورکړي شوي دي ولسی ادب زوړ ادب نوې ادب او داسې دغه دورونو د شاعرانو په حواله سره وخت په وخت ګټور پروګرامونه وړاندې کړي شوي دي په دې پروګرام کې وفات شو شاعرانو ادیبانو ته هم د عقیدت پرځونې وړاندې کړي شوي او د نامتو شاعرانو په وفات باندې داغي په یاد کې خصوصي پروګرامونه تابع شوي چې پکې د پښتو ادب نامتو شاعرانو ادیبانو برخه اخیستې دي کچري مونږ د کال 2021 د ایکسټرنل سرویس پښتو سانګې په پروګرامونو نظر واچو نو موږ ته پروګرام ادبي محفل هم یو داسې پروګرام په نظر راځي چې د پښتون ولس او قام د هر وګړي او د هر عمر خلکو د پاره اوریدل یو ډیر د فائدې او ګټې خبره ده د سره د کال 2021 اگست نه پروډوسر محمد امین بانګش هم د دې څنګه نه د ډایمنډ جوبلی سلسله کې یو خصوصي خبرونه شروع کړې ده چې د اتلان عنوان لاندې د تحریک پاکستان مشرانو په حق لا جامع پروګرامونه او فیچر وړاندې کولی شي د خصوصي خبرونه کې د بابا کام قائد اعظم محمد علی جناح شاعر مشرق
ډاکټر علامه محمد اقبال، سر سید احمد خان، سردار عبدالرب نشتر، مولانا ظفر علی خان، مادر ملت فاطمه جنا او بخت جمال خان په رنګ شخصیاتو باندې فیچر وړاندې کړی شوی دی. پروګرام ځلنده ستوري کال 2021م کې چې د ریډیو پاکستان بارانو نشریاتو پښتو څانګې نه کوم بل یو اهم معلوماتي او علمی او خوندور پروګرام وړاندې کړی شوی دی، هغه د پروګرام ځلنده ستوري. دا پروګرام هم د پروډوسر محمد امین بنگش سپیشلی فکر مطابق مخ پړوان دی بوتلل شوی دی. ځلنده ستوري نومې پروګرام کې دا پښتون وطن هغه پښتانه ځلنده ستوري میلمه کړي شوي دي چا چې مختلفو مدونو کې د خپل کار او زیار په برکت نومونه ګټلي دي. دا پروګرام د پښتو څانګې یو اهم او مشهور پروګرام دی. کال 2021م کې ځلنده ستوري نومې پروګرام ډیر په کامیابی سره چلول شوی دی. پښتنو اوریدونکو ته مختلفو مدونو کې وتلی خلک، وتلی شخصیات وړاندې کړی شوي دي. دغه وتلی شخصیات کو د پښتون سیاست دي، اقتصاد یا ادب، ثقافت، صحافت او یا داسې د بل کمت. خو د ځلنده ستوري نومې پروګرام د لاندې د دې خدمات کارنامې مخته راوړل شوي دي. دا پروګرام په صحیح معنو کې د پښتنو شخصیاتو د خدماتو یو اعترافي پروګرام دی. د ریډیو پاکستان بارانو نشریاتو پښتو څانګه کې د نورو پروګرامونو سره سره د لوبو په حق لا تازه خبرونو او معلوماتو ته هم پوره پاملرنه شوې ده. که چېرې موږ د کال 2021م د لوبو نړۍ پروګرام کلیزه جاج واخلو نو پروډوسر محمد امین بنگش دا پروګرام هم په نوې لیکه روان کړی دی. د پروګرام کې د مختلفو لوبو په حق لا اوریدونکو ته پوره معلومات ورکول شي او دی د مختلفو لوبو نه باخبره ساتل شوي دي. د پروګرام کې د هاکی، کرکټ، فوټبال، سکواش، والیبال، بیډمنټن، سنوکر، کبډي، ټینس او داسې نورو لوبو په حق لا پوره معلومات ورکول شي. مقابله که په مقامی کچوي یا بیا کامی او عالمي، خو د دې پروګرام د لارې اوریدونکو خبر ساتلی شوی دی. د ریډیو پاکستان نه د دې قسم پروګرامونو خپرولو خپل یو اهمیت دی. ځوان کل د لوبو نړۍ سره تړلې ساتي او دا شان مونږ ویلی شو چې د نورو پروګرامونو سره سره د ریډیو پاکستان بارانو نشریاتو پښتو څانګې د لوبو نړۍ پروګرام ډیر د ستاینې وړ پروګرام دی، کوم چې د کال 2021م کې ښه په کامیابی سره چلول شوی دی. پروګرام ښکلا د پاکستان. ښکلا د پاکستان هم د بارانو نشریاتو یو اهم پروګرام دی. د پروګرام کې د پاکستان په ښکلا، سیلګرۍ، جغرافیه او ښکلي موسمونو په زړه پورې انداز کې رڼا اچولی شي.
کچره د ریډیو پاکستان یو اوریدونکو دا پروګرام په باقاعدګۍ سره اوري نو کور دفتر یا خپل کاروباري ځایونو کې په ناسته د پاکستان د ښکلا نه د صحت افزا مقاماتو نه په غوره ډول خبرېدلی شي. د پروګرام کې د پاکستانو په خاص توګه د خیبر پښتونخوا د ښکلو ښایسته سیل سپاټې ځایونو په هکله مکمل تفصیل وړاندې کولی شي. د دې پروګرام د لارې اوریدونکي د سوات کالام ملم جبین واخلې تر ګلیاتو ایبټ آباد مانسیرې بټګرام دیر کومراټ او کورما پړچینار کلاګانو نه په اسانه خبرېدلی شي. د کال 2021م دوران د بارانو نشریاتو پښتو څانګې مشر پروډوسر محمد امین بنگش که یو خوا کلا د پاکستان نومې پروګرام د لارې د خیبر پښتونخوا ګلګت بلتستان ښکلې ښایسته ځایونو په هکله جغرافیایي اقتصادي تمدني او کلتوري اړخونه مخته راوړي دي، نو بلخوا د پښتانه اوریدونکي د پاکستان په ګوټ ګرځولي یعنی د امانی پاکستان د سیلګرۍ په هکله معلومات ورکړي. د کال 2021م کې اوریدونکو ته د خیبر پښتونخوا سره د لاهور کویټه کراچي او داسې تر جنت نظیر کشمیر پورې د سیلګرۍ رپورټونه او پروګرامونه وړاندې کړي شوي دي. د دې پروګرام یو بل خصوصیت دا دی چې اوریدونکو ته د سیل سپاټې ځایونو په هکله په مکمل ډول معلومات ورکولی شي. لکه مثال په توګه تاسو د اسلام آباد نه سوات کالام کورمې دیر کومراټ سوابې ګدون بیرګلې رانیکټ هند یا کړمار ته ځئ نو تاسو ته د پورا فاصله سفر ابو هوا او دغه ځایونو ته د تګ راتګ لارو په هکله هم پورا معلومات درکولی شي. لنډه دا چې د کال 2021م دوران ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریاتو پښتو څانګې د پروډوسر محمد امین بنگش مشرۍ کې د پروګرامونو او منفردو سلسلو شروع کولو سره خپل کردار په غوره ډول ترسره کړی دی. پروګرام د کال 2021م پښتو پروګرامونو جاج رپورټ تاسو ووریدو. لیک تحقیق او आवाज سردار یوسفزی، پروډوسر محمد امین بنگش. دا خصوصي خبرونه ستاسو په خدمت کې د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریاتو پښتو څانګې له طرفه وړاندې کړې شوه.